پاس راست نه آره راست میکردی استاد میکرد او طرف. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان خدای په نامه ګرانو هیوادوالو سلامونه، وخت مو په خیر. زه قلمیار مو یو بل ښکلي ښایسته او د بیارغونې راپور ته هرکلی کوم. د ټولګټو چارو وزارت لخوا څخه خوشبختانه چې د کابل کندهار عمومي شاهراه د جوړولو چاره پیل شوې ده، چې دا د کابل ښار څخه وتلې د ارغندۍ چوک ده، چې له دغه ځایه څخه پیل بیا د میدان وردګو ولایت اړونده د شیخ آباد تر بازاره پورې د بیارغونې چاره پیل شوې ده. زموږ نننی سفر یا نننی ښاري راپور هم همدغه ته ځانګړی ده دوستانو، چې له دغه ځایه څخه یې پیل کړو او بیا تر هغه اخري نقطې پورې ځان ورسوو. په ننني ښاري راپور کې د خوږو هیوادوالو، قدرمنو هیوادوالو نظریات، احساسات تر تاسې پورې رسوو چې هغوی له اسلامي امارت څخه څه غوښتنه لري د دې سړک د جوړولو په برخه کې، او د دې عمومي شاهراه له ډریورانو څخه یې غوښتنه څه ده چې زیاتره ویل کېږي چې په تېر وخت کې چې خراب شوی ده د زیات وزن له امله څخه خراب شوی ده. تاسې هم ملتیا را سره وکړي چې دوستان هیوادوال په دې مورد باندې څه خبرې لري، څه ویل لري. موږ غواړو چې څو هیوادوالو سره په دې سیمه کې خبرې اترې هم ولرو. یو موټر مو پیدا کړئ، خدای دې وکړي چې دوی موږ ته وخت راکړي څو لاندې خبرې ورسره ولرو. استاد وخت مو په خیر. د طالب خیر، ښه خوی جوړې، طبیعت ښه ده. ستاسې نوم راته ووایئ. زما نوم اکبر جان. قدرمن استاده، د کابل کندهار عمومي شاهراه چې ډېره زیاته خراب په خاصه توګه باندې له ارغندۍ چوک او بیا میدان ښار دې ساحه کې اوس بیرته جوړیږي د اسلامي امارت لخوا څخه، څومره یو سهولت دی، څومره ښه کار یې بولئ؟ ولې نه ډېر موږ ته غټ هغه ده، موږ ته غزني ته کابله چلیږو، ډېر غټ مشکلات سره مخ ولو، او دا چې اوس ډېر یو غټ اقدام دی موږ لپاره او د ټولو افغانستان د خلکو د ډریورانو لپاره یو غټ سهولت. مشکلات که مشکلات و، یعنې تاسې پر دې لاره باندې تر غزني پورې مخکې یادونه وکړه چې تګ راتګ مو کړ، کوم مشکلات ول؟ والله سړک ډېر خراب وي. موږ دا موټر به چې جلباره و سخت به ورسره هغه ولو، کاډیانې وي هغه ولې پکې ډېر ورسره په مشکلات. خبره دا کېږي چې ډریوران خپله د سړک سره دا ظلم کوي چې دروند بار وړي. د یو ډریور په توګه په دې مورد څه ویل لري؟ ول دا منو موږ دا ټیلر و دا چې هغه کوي دا خیر د جار باسي هغه باسي به ستونزې را پیدا سي د سر. په دې مورد باندې څه کول پکار دی؟ باید چې وزم هغه کې کنټرول سي هغه سي. ډېر مننه استاده، ښه سفر ولرئ. تشکر. خوشحاله یاست دې مورد باندې؟ والا دا سړک خو ډېر خراب و، واقعیت هم نظر نورو سړکونو ته ډېر خراب و او موږ اوس خوښ یو چې په دې سړک باندې کار شروع شوی دی. یعنې یو نیک کار یې بولي او ضرورت بله بله، دا 100% ضرورت و، ځکه چې نظر نورو سړکو نورو شاهراو ته دا په تېرو 20 کالو کې په دې باندې بیخي کار نه و سوی، نو بناً دا یو ښه اقدام ده او موږ یې ستایو. او وروستۍ خبره ده چې د ساتلو په برخه کې مسؤلیت یوازې د حکومت یا د رعایت هم ده؟ نه، د رعایت هم ده، ځکه که چېرې رعایت په دې کې کومک ونه کړي نو فکر نه کوم چې هغه کومې زیربناوي پروژې دي چې له هغو نه یعنې هغه څونه وخت دپاره چې دا پایداره کېدلی نه شي. بالکل. ډېره مننه، وبخښئ نو ښه سفر ولرئ. تشکر له ګرانو هیوادوالو، مننه چې را سره مل دي. موږ غواړو چې څو دوستان د دې ساحه کې وغږوو که دوی سره هم خبرې اترې وسي چې د کابل کندهار عمومي شاهراه چې ډېره زیاته خرابه وله اوس چې جوړیږي څومره ورباندې خوشحاله دی. دا استاد هم استاد محترم صبحتان وقتتان بخیر. وقت خود شما بخیر. بخیر باشید، سلامت باشید و در خیر. وقتتان گرفتم. شارع بسیار خراب بوده. امیال جور میشه. احساس خوشیتان برای ما؟ والا بسیار خوش میشیم. وطن ما هر چقدر آباد شود ما خوش میشیم. بعد هر آبادی شود، بدبختی ها گم شود، پریشانی ها گم شود. یک وطن بسیار خوب داشته باشیم، سرک خوب داشته باشیم. شکر از نگاه امنیت بسیار خوب است. کسی با کسی کار نداره، من تو سرک خراب است بدر خان. امی که جور شو مردم چقدر خوش میشه. بسیار خوش میشه. وطن آدم آباد شود، خانه آدم است. وطن خب فقط نگاه کردنش از حکومت از یا مردم حکومت کجا رو بگیره؟ باید مردم هر کسی امو چیز خود درک کنه، امو وطن دوستی خود درک کنه، بعد خدمت کنه در وطن خود. تشکر. گرفتم. ایوال آزاد استاد سرم خبره. تشکر. استاد محترم خوب هستی؟ سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ صحت خوب بخیر؟ څنګه ژوند څنګه تیریږي؟ شکر است مگذره دیگه. تشکر. امی سرک جور میشه، شما در این باره چه گفتنی داره؟ والا کار نیک است دیگه، یک اقدام بسیار خوب است که سرک جور شه، مسافرین راحت بتونن برن بیان کلان. یک مشکلات بوده برای دریوری؟ مشکلات خب بسیار زیاد است. ایراد دیگه در 20 سال
حکومت جمهوریت هم جور نشده، تکه تکه است راه دیگه. رفت آمد بسیار به مسافرین جنجال است دیگه. ان مردم خوش میشه. این چطوری کار بسیار نیک است دیگه، سرک جور شه و مردم طبعا که خوش میشه. تشکر میبخشی وقتتون گرفتم. یو دوست سره نورم غواړي چې خبرې وکړو که چیرې موټر مو پیدا کړ شهره کې څومره مشکلات ولو د خرابوالي ولا په واقعیت سره که راسو داسې څوک د واقعیت نه وایي د مشکلات سره ډېر مخ ته یو موږ دا یقین را سره ومنه چې دغه ټول مسلمانان دغه موږ دغونه ولاک گزاره پکې چې موږ د موټر وارث پنسو چې ټایر بر شو موږ کمانې ماتو مشکولې پچو زموږ مشکلات بیخي ډېر د واقعیت د ټول هم ویني په دغه باندې موږ دغه خواهش او وزر دغه حکومت او د ټولو دغه ته چې دغه رسیدګي وکړي د مسلمانانو د سخت مشکلات سره مخ دی او خدای مو دې مشکلات څخه خلاص کړي او خدای ټولو ته توفیق ورکړي چې دغه قدرمن استاد اوس یې د رغولو چاره پیل شوې ده یعنی دا ویني چې له دې ځای څخه پیل بیا انتر شیخ آباد ته میدان وردګو پورې څومره یو نیک کار بولي او په دې مورد مولا هم د کار د چټکتیا غوښتنه کوي په واقعیت سره دا خو نو ډېر غټ امید لرو چې خدای دې وکړي ژرتره د خیر دا جوړ شي او دا خو نو بیا که دا خو بیا غټ سهولت د همیشه دپاره که خدای وغواړي او نو موږ بیا هم دا خواهش لرو چې دغه په چټکۍ سره مخ ته یوسي نو دغه ټوله ملت په عذاب دی او ټوله خبره دا ده چې د استادان په دې کې ګرم بلل کېږي چې زیاتره غټ ډریوران چې دي وزن زیات وړي د یو ډریور په توګه خپل څه ویل لري دا په واقعیت سره زه اول زه سړی یم که زه خپله د 15 کاله ټریلر چلوم ما اول کال دغه موټر دی چې کوم چې زما خپل موټر وي که زما پلار زه په دې ډېر خوشحاله کېږم چې 10 کیلو تر وزن بالا بودی او موټر به جریمه کوي هغه به درې چې د بل وخت لپاره بل څوک دا کار نه کوي بل دا د ټوله وطن تبعی ده دا خو د ټوله مخلوق د ملت لپاره دی دا موږ باید دا وساتو لکه خپل کور فرش چې ساتو دا باید وساتو دا همیشه دپاره دا نه باید موږ ورانه کړو خراب کړو دا غټ خیانت دی د وطن او د خاورې سره تاسې د قدر وړ دی او تاسې ښه سفر ولرئ وبخښئ مزاحمت مو وکړ خدای مو عزت سلوړه وسه مننه تشکر ډېره زیاته مننه کابل کندهار عمومي شورا غواړي اسلامي امارت یې جوړه کړي د یو ډریور په توګه د څومره خوشحاله او څه ویل لري دا راته خوشحاله لکه جنت چې تللی وو مشکلات څه شی ولو په خوا دې لاره کې کوم مشکلات ورسره ډېر مشکلات دا و چې زه د پوسټونه پرځا و جنگونه پرځا اوس مشکلات نشته که د شپې څه که د ورځې څه آرامي ده ان شاء الله خلک دې کارو سره خوشحاله دي والله نه ټول خوشحاله دي او شهره کې د دې ترڅنګ چې بیا امنیتي هم ولا دا سړک څومره خراب شوی ولو څومره د ډریور لپاره ستونزه ولا ستونزه غټه ستونزه وته دوه غټه ستونزه به خښته نه په ملک یعنی که جوړه سي خلک کېدای چې ډیر سره راحت وي والله نه درڅ مخنیوي کې ټاکرونه خلک خلاصيږي ډیره سہولت خلکو لپاره جار دې سم ډیره مننه نه غواړو ډیر تکلیف در کو ډیر وبخښئ تشکر ښه سفر ولرئ مننه له دې قدرمنو هیوادوالو څخه بره غوښتل مو چې دغه دی استاد هم پیدا سو استاد څنګه وروره السلام علیکم ورکه خیرات او امید جار مسم ډیره مننه کابل کندهار عمومي شورا بیرته یو درغولو هڅه پیل شوې ده چې نن عملاً کار وینه خپل د یو هیوادوال په توګه کې سره توګه چې مخکې څومره مشکلات او که جوړه سي څومره مشکلات حل سي بسم الله الرحمن الرحیم د سړک چې دی تاسو یې وینئ چې ډېر خراب دی موټروانان هم اکثره موټر کې خرابي او د جنګ په لحاظ جنګونه منګونه سره تیر شول کنه اوس الحمدلله سړک هم په دوه برخې پیل شوی د ارغندې د چاک نه تر دوارني بازار پورې دا ډېر ښه خبر ده په دې خاطر موټروانانو مصرف هم کمی د مریضان هم عاجل رسیدگی کشی کابل مرکز ته شبخانو ته یعنی ډېر سهولت پیدا کېدای شي دا خو ډېره بهتره او ښه خبر ده او ډېر خوشبینه خدای دې وکړو چې مثلا تر ډېره ځایه پورې افغانستان ته کار وشي ساتل یې څومره مهم ده ځکه ګوره یو ډېر لوړه بودیجه پر مصرف شوله که نه خو د بې احتیاطۍ له امله دا چې لوړ بارونه پر وړل کېدلو بې احتیاطي ورسره کېدله د دا ورې دپاره څومره پکار ده چې بیا یو حفاظت ساتنه ځینو کې ځکه د افغانستان هغه مهمه بودیجه مصرف یې جوړ باندې بلکل او دغه مهمه خبر ده ځکه په د سړک باندې کار سره بیا ورغول شي جوړ شي بیا بیرته احتیاطي ورسره وکړي په کم وخت کې خرابېږي نو دغه اکثره وخت دولت رود کلي دي چې هغه مثلا کوم بارونه چې بار کول کېږي هغه په چک پوینټو کې هغه په خپلو ترازوګانو کې باید هغه خپل حد نه ډېر بار پرېنږدي چې په سړک باندې کار ته پورته لاړ شي نو دغسې سړک سره نور به یو هر نفر او هر افغان باید د خپل هیواد پالنه او ساتنه فرض او ضرور ده نو په ډېره برخه کې چې سړک خرابېږي د لوی موټرونو لپاره چې غټ بار پرې بار شوی وي ته خپله حده ډېر وي په سړک کې رادې پیدا کړي او د رادو نه وروسته په دوه چاک پیدا کړي او خرابېږي جار دې سم او تاسې هم ښه سفر ولرئ احساس مو راته د قدر وړ ده ډېره زیاته مننه نو دا یو فرعي لاره هم ورته جوړه شوې ده تر هغه وخته پورې چې څو لاره بیرته پخېږي عمومي شهره پخېږي یو فرعي لاره ده تاسې وګورئ که چیرې د هر وخت لپاره قیاس کوي دغسې سړک واوسېږي مخکې موټران چې روان دي د هغوی وضعیت به څنګه وي د هغوی ربط آمد به څنګه وي
خو الله جل جلاله دې مسؤلینو ته توفیق ورکړي تر څو په وخت باندې دغه لاره جوړه کړي، ځکه ډېر یو اساسي کار دی، یو ډېره غوښتنه ده د ټولو هیوادوالو غوښتنه ده. یو پر لارو کې تګ راتګ ډېر زیات ستونزمن هم ده موږ هیوادوالو سره چې وغږېدلو، او دا ځای خو لا ښه دی دومره دوړ او خاک باد نه لري، ولې هغې خوا ته چې موږ وکتله ډېر خاک باد هم و، دوړې وې، وضعیت ډېر خراب ولو. هیله دا ده چې هغه قدرمن ډریوران چې پر دې لاره تګ راتګ کوي نور بغیر له دولتي وزنه چې دولتي وزن یې چک کړي، مسؤلین یې چک کړي، وجدانا دوی دې ته فکر وکړي چې زیات وزن دې نه وړي، قانوني خلاف وزن دې نه وړي چې مشکلات دي. ګورو نورو هیوادوالو سره هم خبرې کوو چې هغوی څه ویل په دې موضوع باندې لري او څومره له دې خوشحاله دي چې بیرته د بیا رغونې کار شروع شوی. د شیخ آباد سیمې ته راورسېدو، میدان وردګو ولایت اړونده دغلته نو د کار هغه خیري نکته ده. موږ غواړو چې هیوادوالو سره خبرې وکړو چې د سړک په بیا رغونه باندې ګران هیوادوال څومره خوشحاله دي. قدرمن حاجي صاحب سره به څو خبرې کوو. حاجي صاحب ستړی مه سې. خیر خیر ښه جوړ ستاسې نوم دوستانو ته ووایاست. زموږ نوم عارف دی. موږ به درته په حاجي کاکا وایو. حاجي کاکا نن ستاسې سیمې ته راغلي یو، ماشاءالله آبادي روانه ده، بیا رغونه روانه ده. د دغه ځای مشکلات راته وایاست. دې سړک مخکې کوم مشکلات ستاسو سیمه کې جوړ کړي؟ دا وا خاټې وې، دوړې وې، موټر نشته، خلک ډېر په ذوب تکلیف و. یعنې ژمي کې کوم مشکلات، دوبي کې کوم مشکلات؟ په ژمي کې د خاټې مشکلات و، بس موټر چپه کېدل، نفارې وایل کول باید کله. او دوبي کې؟ دوبي کې هم داسې حال و. بیا به په دوبي کې دوړې جوړې وې؟ دوړې جوړې وې، دوړې. نو د بازار خلک خو به ډېر په تکلیف او خوراکي شیان چې به راوړي نور به نو هغه به ډېر په خلکو تاوان شول. دغه دوکانونه وینې د ټول په خلکو تاوان شول. په شی نه وي، شی نه وي، دا خبره اډانګې کړ. په روژه کې خلک ډېر په تکلیف کړ. خوراکي شی به لغه روژه کې خو بیخي ژر خرابېده. یاره ټول د باینه تللي. خو بیا دې کې به بیا موټروانان هم سرعت نه مراته وایي که نه تېز به هر سړی په خپل سر باندې تا مراد یې نه کړي خلکو. اوس خپله د دې سیمې د یو سپین ږیري په توګه باندې څه احساس کوي چې اسلامي امارت په راتګ سره د بیا رغونې دونه غټ کار شروع شوی دی؟ دا خو غټ کار دی، په دې موږ ډېر خوشحاله یو، موږ فخر کوو په دې کار باندې. ډېر ښه کار شوی دی، دا خو موږ دپاره خدمات دی که نه، یو مدکۍ دپاره موږ په دې خوشحاله یو. ډېره مننه، احساس دې د قدر او تاسو نه هم ډېره مننه. خیر اوسئ. مالتیا را سره وکړئ دوستانو. دلته به نورو هټیوالو سره هم غواړو چې خبرې اترې ولرو. قدرمن حاجي صاحب باسکل باندې سپورو، ما ویل خیر دی یو 2 دقیقې وخت راکړئ. حاجي صاحب وخت مو په خیر. خوشحاله دی، مننه. تاسو هم ستړي مه شئ، هر کله راشئ. خدای دې په عزت لره. ستاسې قدرمن نوم راته ووایئ. مننه، ډېره مننه. ستاسې قدرمن نوم؟ د ما نوم حاجي ظاهر. او موږ به درته وایو حاجي کاکا محترمه، موږ ستاسې سیمې ته رالو، ماشاءالله ډېره سرسبزه سیمه لرئ، اوس امنیت هم راغلی دی. باور دی اوس بیخي سمت بیت مې سمتلو. بالکل د شیخ آباد چې ده ډېره د انتیک سیمه ده، ډېره د تفریح سیمه ده او ډېره ښه سیمه ده. هوا یې، سبزه یې، باغونه یې، ډېره ښه سیمه ده. دې سیمه کې حاجي کاکا اوسېږي، د سړک خرابتیا څومره مشکلات زېږولي وو، خاصه توګه باندې د سیمې اوسېدونکو ته؟ ډېر مشکلات وو، د خلکو دپاره مشکل وو، د موټرو دپاره هم وو، د مالو دپاره، د هر څه دپاره. سړک خو چې تخریب وي، خراب وي، هر څه ته مشکل دی. دا خو د هر څه دپاره مشکل دی. او اوس یې جوړېږي، ستاسې لپاره څومره یو ښه خبر کېدلی سي، څومره خپله ورباندې خوشحاله یاست؟ دومره پرې خوشحاله یو لکه په خود شخصي د ما کور چې جوړېږي. ډېره زیاته مننه کوم. خیر اوسې. مخور د سیمې په توګه باندې چې یو مخور یو سپین ږیری انقلابونه دې هم لیدلي دي، د دې آبادۍ کار ته په کومه سترګه ګوري؟ موږ کومې خوا ته روان یو؟ ملک مو کومې خوا ته روان دی؟ لار پرمختګ کا، پرمختګ کا. ډېر. خو بیا دا د نړۍ مو هره ورځ نه پرېږدي، یوې خوا نه مو ګولوي، بلې خوا نه مو ګولوي، بدناموي مو. ولس ته دې څه پیغام ده چې دولت سره همکاري څومره مهمه ده؟ ډېره، چې څومره همکاري ورسره وکړه ښه ده. موږ په خپله دغه څو عمارت دغه شوی، موږ په قرار شوي وو، د ډزو نه په قرار شو، د هغه نه په قرار شو، کورونه هم راړنګ شول، یتیمان هم پاتې شول، پونډې هم پاتې شوې، ټول د صورت تیت په تیت کو. جمهوریت داسې کار وه. یوازینی اوس داسې دا 2 کاله کېږي لږ په ارامه شوي یاست؟ ډېر ولې زمیندارۍ ته خلاص یاست؟ داسې شپه ورځ کار کوو، شپه ورځ. دا وخت به چې د کوره راووتې، د کور په خوله کې به درته ولاړ وای چې ته دلته څه شی کوې، ته ماین یږدې، ته هغه کې ته طالب یې، ته څوک یې. اوس دا 2 کاله موږ بیخي څوک په سترګو نه دي لیدلي. ډېره مننه. خیر اوسې حاجي صاحب محترمه، تشکر چې وخت مو راکړی. شیخ آباد کې یو او لا غواړو چې هیوادوال وغږوو چې د شیخ آباد خپله د دې سیمې اوسېدونکي څومره په تکلیف ولو او اوس چې دومره سهولت رامنځته کېږي یا په اصطلاح باندې آبادي کېږي،
په دې آبادۍ باندې خو هر هېوادوال زه خپله دې فکر یم جوړ یم چې انشاءالله خوشحاله کېږي. د دوکاندار ورور سره خبرې کوو. ورور وخت بخیر. ستاسې نوم راته ووایاست. نوم اسمت الله دی، د وردګو ولایت د اشخاباد سیمې اوسېدونکی. ډېره اسمت الله څه شي دوکان لرئ له خیره؟ خوراک افروشي ده. څنګه ده کاروبار زندګي؟ ښه دی الحمدلله، د الله نه راضي یم. او سیمه کې مو آبادي شروع ده، وروسته له څو کلو څخه داسې آبادي وینئ تاسې؟ یاره په تېرو 20 کالو کې په دې منطقه کې دخوا ته هېڅ داسې آبادي نه وه شوې. موږ د اسلامي امارات نه خوشحاله یو چې د کابل کندهار عمومي سړک جوړوي، ځکه دغه غټو موټرو دغه درانو موټرو دغه سړک بیخي ژوبل کړی و په د تېرو آخرو وختو کې. اوس نو موږ ډېر خوشحاله یو چې د پروژې شروع شوي دي، که ارغندۍ کې هم کار شروع دی، دراني کې هم شروع دی، اشخاباد په منطقه کې هم شروع دی. نو موږ د اسلامي امارات څخه دغه غوښتنه لرو چې دغه د شرکتو حمایت وکړو، پیسې په وخت ورکړو چې دغه کار زر پای ته ورسېږي، دغه زموږ هېوادوال په خوشحالۍ او سوکاله ژوند تېر کړي. د دغې سیمې خاصه توګه باندې د دې سیمې د خلکو لپاره څونه سرخوږی و د خراب ماحول یا خراب سړک؟ والا دغه بازار خو په تېره روژه کې د لږ سره سم هم شو، لږ منظم هم شو. په تېرو څو کالو کې بیخي نه و منظم، ځکه دغه بازار چې و ډېر مخکې شاته و د سړک نه، بیا خلکو دوکانونه ډېر مخکې جوړ کړي وو. موږ د سیدآباد ښاروال څخه مننه کوو چې دغه بازار یې لږ منظم کړ، دغه دوکانونه یې ړنګ کړل، لږ څرته جوړ شول. او د په ادامې وزارت څخه مننه کوو چې دغه د کابل کندهار سړک جوړولو چارې رسما پیل کړلې. نو تېر وخت کې د سړک ډېر ژوبل و، جرۍ وې، موټر کې لګېدل، ژوبلېدل، هره ورځ به هر ځای به موټر عوارضونه کړي وو. نو موږ د اسلامي امارات څخه ډېر خوشحاله یو چې دغه غټې غټې پروژې یې شروع کړي دي. نو په تېرو 20 کالو کې داسې غټې پروژې تر اوسه نه وي عملي شوې. اگر چې د کرزي په لومړیو کالو کې به دا پروژې عملي شوې، دا سړکونه جوړ شول. د اشرف غني په وختو کې دغه جنګونه و، د خواته دا پروژې نه پرېښودل کېدې چې هلته کار شوی وای. نو موږ د اسلامي امارات څخه ډېر خوشحاله یو چې دغه پروژه یې پیل کړې. وروستۍ خبره دا چې د دغسې کارونو کول یا د داسې آبادیو کول ستا په څېر باندې یو ځوانانو ته کومه روحیه ورکوي؟ زموږ هېواد کومې خواته روان ده؟ دا خو ډېر ښه کار دی. ما ته خپله دا روحیه راکوي، ما ته خپله دا روحیه راکوي چې زه مثلا وغواړم یو کار ښه وکړم، د نورو ځوانانو دپاره د کار زمینه مساعده شوې ده، څوک بېکاره نه پاتې کېږي. په دې رقم پروژې کې وي که په هره پروژه کې چې 100 نفره په کار شي، نو ځکه ډېرې پروژې دي، موږ تاسو په آینده کې مخ ته لرو. نو ما ته خپله دا ډېر د افتخار ځای دی چې د اسلامي امارات دغه کار شروع کړی دی او دغه پروژه په مخ وړي. جوړ دې سم، ډېره مننه ستاسې. خوشحاله ورځ ولرئ. دوستانو هېوادوالو غواړو چې څو خبرې دوی سره ولرو. دلې بل ورور کم ده نه پوهېږم، دوی د غاښو ډاکټران دي، کومه برخه مخ ته وړي خبرې خو به کولی شي؟ السلام علیکم. جوړ صحت خیر دې خواته له خیره سره ستاسې نوم هم دوستان؟ حبیب الله بهادري یم، د میدان وردګ ولایت د سیدآباد ولسوالۍ دکان مې د ګلفروشۍ ده. ډېر خوښ یم انشاءالله چې دغه کار روان دی او ډېر په خوشحالۍ باندې دا کار روان دی او د امن په فضا کې دا کار شروع شوی دی او د اماري اسلامت څخه ډېره مننه کوو چې دا کار او پروژې د فعالیت کړی او شروع یې کړې ده. دا آبادي ده، د وطن ښکلا ده، ټول ملت انشاءالله خوشحاله دی دغسې کارونه. او الله د نورم د امن فضا زیاته کړه چې خلک په امن او فضا کې ژوند وکړي. ښې ورځې به له امنیته تاسې درلودلې له بې امنیتۍ څخه، اوس امنیت راغلی ده. خپله شیخ آباد خلک څومره خوشحاله؟ موږ د شیخ آباد خلک بلکې د وردګو خلک ټول دومره خوشحاله دي چې حتی دغه ساعه کې مخکې و د جنګ داسې حالت و چې څوک به دلته د ورځې بازار ته په سودا اخیستلو پسې داسې څوک به و زنګ به ورته وکړه چې ما ته سودا برابره که درغلم، 15 دقیقې وخت دلته نه شوی تېرولی. اوس د خدای فضل دی دلته خلک په میلو باندې راځي. د اشخاباد ساحه چې دا ډېره شنه او ډېره ښایسته سیمه ده، دلته میلو ته راځي او ډېره ښه د امن فضا ده اوس کې. الله د آبادۍ کارونه کول موږ ته کومه هیله رابخښي؟ دا د سړي د انسان چې دی روحیه تازه کوي او د ملک آبادي ده، ملک ته یوه ښکلا ورکوي. الله د ټول کامیابه ولري او ټولو ته د الله اجرونه ورکړه چې هر څوک په دغو پروژو کې کار او فعالیت کا. الله دې نور هم امن زیات کا. ډېره مننه، خیر اوسې، جوړ اوسې. د لاس تڼاکه ملغلرې ده په جانان افغانستان کې چې د آبادۍ لپاره څوک خوله تویوي، لاس تڼاکې کوي، هغوی قهرمانان دي او بهتره خبره دا ده چې په خپل وطن کې په دا یوه ګوله حلاله ډوډۍ باندې رزق پیدا کولو باندې قناعت کړی دی. کارګره سره
خبرې کوو چې دوی هم دې سړک کې کار کوي. وروره څنګه یې؟ ښه ټول څول دی ښه په خیر جار دې سم. ستاسې نوم راته ووایه. زما نوم هغه دی نواز سها. نواز سها. موږ به درته وایو چې بس حاجي صاحب ژوند څنګه تېرېږي؟ ښه تېرېږي. وطن کې د کار و خواري خوښه ده یا بل ملک ته؟ نه دا وطن کې مې خوښه ده بل ملک څه کوم. یعنې چې خپل وطن کې کار خواري څه کوو چې بیا خطا و بلې خواته ځال ته قاچاقونه دي نقل د حساب د جنجالونه ډېر دي. اوسه پورې د مسافرۍ نورو هېوادو ته کړي دي؟ نه تر اوسه مې نه ده کړې. زړه نه لرې که خوند نه درکوي؟ خوند نه راکوي. بس وطن سره مینه ده. نو مینه لرم. و ستاسې په سیمه کې هم سړک آبادېږي هم ستاسې دپاره یو حلاله ګوله پیدا سوې ده. د سیمې د یو اوسېدونکي په توګه څومره خوشحاله یې او د اسلامي امارت د داسې کارونو په اړه باندې ستاسې نظر څه دی؟ ډېر د اسلامي امارت نه خوشحاله یې. دا کارونه چې وکړه دا ډېره لویه ابادي ده چې موږ او تاسو په ملک کې کار کېږي. بل ملک ته څوک مسافرۍ ته نه ځي دلته کار پیدا شي دا ډېره ابادي ده. او تاسې غوندې غریبکارو خلکو ته په د کار زمینه هم برابره سوې و انشاءالله برابره شوې ده. تقریبا څونه وخت کېږي د لې مصروفه یې او درته ویلي دي چې څونه وخت به راسره یې داسې درک معلوم دی؟ دغسې درک نه دی معلوم. یو لاس شپې کېږي چې ورسه یې او انشاءالله تمه لري چې یو لس میاشتې پکې اوس و خو څه دی غریبي عددغونه کې برابرېږي و انشاءالله برابرېږي. و د دغې سیمې خلک څونه دې مشکل سره مخ وو؟ دا سړک چې خراب ولو دوړې وې داسې ګرد او خاک وو. خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وو. جمپونه وو نقل و حساب کې راونه خراب وو. یوالۍ خراب وې سیل به ټول په دغه یاره راووښته اوبه به چې راغله بارانونه به وورېدل. اوس به خلک انشاءالله ډېر خوشحاله وي. ډېر خوشحاله دي انشاءالله. و هم به لارویان خوشحاله وي هم به خلک خوشحاله دي. و جار دې سمه ډېره مننه ستاسې پر هڅو دې برکات دي. دا وروره سره هم دې خبرې کوو. وروره څنګه یې؟ ښه یو ستړی مه شې. کمرې خواته ګوره نوم دې راته ووایه. احمد هلال. احمد هلال. ته هم د لې کارګر یې؟ و څو ورځې ستا کېږي؟ زما لس ورځې پروژه کې کېږي. پروژه کې مې هم کار ورسره کړی. لس ورځې مې اوس کېږي. ډېره خو مبارزه کوې وطن کې کار کوې نو؟ و څومره مهمه ده د ځوان په توګه چې وطن کې کار وکړې فعالیت وکړې؟ فعالیت ډېره ده. او یعنې بل ملک دې خوښ دی خپل وطن؟ نه خپل وطن مې خوښ دی. چې خپل وطن کې کار وخوارې وکړې. و صحیح ده. تاسې څنګه په دې سړک جوړولو خوشحاله یاست خوشحاله نه یاست؟ ډېر خوشحاله یو. مشکلات مخکې څه شي وو دې سړک؟ مخکې دوړې وې جامپونه وو دغه سیلونه چې راتلل په لیارو ډېر راتلل. یعنې مشکلات زیات وو نو. ډېره مننه خیر اوسې. په هو یا باندې جواب راکړئ. خو دنه حاجي صاحب ماشاءالله ډېر تکړه اوس هم کور یې ودانه اباد دي. تاسې ملتیا راسره وکړئ. دغلته به یو نورو دوستانو سره هم خبرې اترې لرو. د کابل کندهار د عمومي شاهراه موټر چلونکي چې غواړي د لې دغه لاره باندې سفرونه وکړي نو ساحه ډېره خرابه وله. خوشبختانه چې اوس دغه لار دا ساحه جوړېږي. یو ډریور قدرمنه سره به موږ غواړو چې څو خبرې ولرو الله دې وکړي چې موږ اوس کولی. استاده جوړ په خیر. بخیر وروره خیرات جوړ وروره بیداره. جار دې ستاسې نوم راته ووایه. صلاح الدین په نوم. صلاح الدین. د دې لارې مشکلات پخوا څه ولو که لنډه توګه باندې بیان کړي؟ پخوا ډېر ولو. جار او جوړونه وله مینونه او پیلچکان ټوله په ټاپ شوي وو. روډ ډېر خراب دی. اوس هم خراب دی. موږ ډېر ستړي 3 شپې 4 شپې موږ په دغه لاره باندې کوو. تا واورېدله؟ دا لار ډېره خرابه ده چې موږ چې څومره ژر جوړ شي مشکلات ډېر زیات دي. د امنیت له نګاه څخه مخکې اوس توپیر راغلی که نه؟ ډېر راغلی دی. اوس امنیت ډېر ښه دی ماشاءالله. اوس خو د شپې د ورځې موږ مزل کولی شو. مخکې مزل نه شو کولی. ماپښین پر 4 بجې به موږ ودرېدلو. هېڅ مې نه شو کولی نه دی. امنیت ډېر خراب. اوس ماشاءالله ډېر سم دی. خاصه توګه باندې د غټو ډریورانو لپاره دا لاره څومره ستونزمنه وه؟ ډېر مشکل و. ډېره ستونزمنه وله. سل په سل کې مشکل و. سل په سل کې لار خرابه وله. او اوس د اسلامي امارت د دې اقدامات څخه خپل ډریوران څومره خوشحاله دي؟ ډېر خوشحاله دي. سل په سل کې خوشحاله دي. څومره کار مخ ته ځي موږ خوشحاله یو. اوس خو ماشاءالله ډېر ښه حالات او ډېر ښه موسم برابر دي سره. جار دې سم استاده ډېره مننه. ښه تشکر. دوستانو ډېره زیاته مننه چې راسره مل واست. دا د میدان وردګو ولایت شیخ آباد سیمه ده چې دغلته د کار هغه اخري نقطه ده. موږ رالو دغلته مو دوستانو هیوادوالو سره هم خبرې اترې درلودې. د سیمې خلک هم د کابل کندهار د عمومي شاهراه چې دلته رغېږي په دې سیمه کې اټیوال هم خوښ ولو ځکه ویل کېږي چې په ژمي کې د بارانونو څخه ورښتونو له امله مشکلات وي او په دوبي کې د دوړو له امله مشکلات وي. ډېره زیاته مننه چې تاسې راسره مل واست. هیله دا ده چې دا کار همداسې دوام ولري او یو وخت کې موږ له کابله تر کندهار تر هراته یو پوخ ښایسته او په معیار او سټنډرډ برابر سړک ولرو. په جانان افغانستان کې د تلپاتې سولې او داسې بیا رغونې کارونو په هیله نننی ښاري راپور سرته ورسېدی. شاد آباد او بریالي اوسئ.